د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. نن د تیر په نسبت په یو متفاوته موضوع باندې بحث کوو او هغه د یو هیواد اولیا مسایل او ملي ګټې دي او دا په ملي مسایلو کې باید د ټول هغه څوک چې افغانان وي چې که هغه د دولت مخالف وي که موافقین وي باید یو واحد نظر ولري او د خپل د هیواد د ملي ګټو او ارزښتونو څخه دفاع وکړي. هغه څوک چې د هیواد د ملي او اولیا ګټو څخه په سیاسي مسایلو کې د فشار په توګه کاروي او له دغه سیاسي مسایلو څخه ګټه اخلي ډیر نامرده او بې حیثیته انسانان دي. خوشحال سادات او سمیع سادات د جبهه ازادۍ په نوم تاسیس کوونکي بلل کیږي. همدغه دوه جنرالان دي چې غواړي افغانستان کې یو ځل بیا د اسلامي امارت پر وړاندې جګړه وکړي. همدغه دوه نفر د دغه جبهې تاسیسین د دغه جبهې کارکوونکي او همدغه جبهې پورې تړلي جنرالان دي. لومړی به د دغې مسالې په اړه چې د ایران او افغانستان ترمنځ رامنځته شوې راځي چې د دغه دواړو جنرالانو صاحبانو نظر واورو چې دوی په دې اړه څه وایي، د دوی وطني احساس څومره ده په دې اړه. د ازادۍ په نوم دغه یو جبهه چې په حقیقت کې شتون نه لري د ایران او افغانستان د دغه معضلې په اړه یو اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې داسې راغلی دی: د ایران د حقابې په اړه د خپلواکۍ جبهې اعلامیه. د لوی بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د تېرو 2 کلونو راهیسې په هیواد کې یو ظالمه ډله حاکمه ده چې ګاونډیو په ټولیزه توګه د نړیوال حقوق نه پیژني او تر پښو لاندې کوي. موږ د ایران اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ښاغلي ابراهیم رئیسي وروستۍ څرګندونې د خپل حق د اعادې لپاره مثبت او په وخت څرګندونې بولو او د ښاغلي رئیسي څخه غواړو چې د افغانستان په ازادۍ کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ستاسو سره د خپل توان مطابق د حقابې په ترلاسه کولو کې کافي او ډاډمنه مرسته وکړو. موږ به د سیستان ولسونو ته د کروندو لپاره د اوبو زمینه مساعده کړو تر څو د ایران بزګران په اطمینان سره خپلې ځمکې خړوبې کړي. دا وه د جبهه ازادۍ په نوم د هغو کسانو چې د تیر جمهوریت پاتې شوني دي او د خپلواکۍ، د هیواد د آبادۍ، هیواد ته د ژمنتیا ادعا لري. خو حقیقت دغه ده چې دغه دوه جنرالان هم چا په شا ټپولي. دوی پوهیږي چې په ولس کې ځای نه لري، یوازې استخباراتي ادارو ته خپل ځانونه مطرح کوي. که د ایران رئیس جمهور دغه خبر په احساساتي ډول کړی وي، خو د یو مکمل دولت نظر یې داسې نه ده چې افغانستان ته اخطار ورکړی. یو خبره یې کړی، په اصطلاح یوه باټه یې وویشتله او آینده کې د انتخاباتو لپاره ځان ته د کمپاین په ډول دغه خبره وکړه. خو هغه څه چې په حقیقت کې شتون لري د اسلامي امارت په اعلامیه کې په ډېره ښه توګه ورته اشاره شوې ده. ایران پوهیږي چې دغه دوه جنرالان په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. همداسې له دغې مسلې څخه وروسته احمد مسعود هم ایران ته تللی و، خو هلته پرته له دې چې ایران د ده ملاتړ وکړي بیرته د فرانسې او دوشنبې په طرف تللی ده او له ایران څخه وتلی ده. نو ټول هغه څوک چې واقعا وطن او هیواد ته ژمن وي باید په اولیا او لوړو مصالحو کې د هیواد د ملي ګټو په دفاع کې خپل دریځ ونیسي، نه دا چې د هیواد هغه ارزښتونه، هغه ملي نواميس چې د هیواد پورې اړه لري د خپل سیاسي فشار په توګه مطرح کړي. دغسې کول ډیره غټه بې غیرتي او بې ننګي ده. هیله ده چې افغانان دا درک کړي چې دغه دوه جنرالان څومره د هیواد له اولیا مصالحو سره او څومره له خپل قدرت سره شوق لري. که چیرې یو څوک لږ هم هیوادنۍ مینه ولري، د هیواد اولیا مصالح ورته مهم وي، هغه به هیڅکله هم یو داسې اعلامیه ورنه کړي. په ټوله کې که وګورو هر هغه کړنه چې ګټه یا څو کسانو ته ورسیږي خو تاوان او زیان یې عام وي، د ملي ګټو ضد کړنه ده. او هر هغه کړنه چې ګټه یې ټولو یا ګڼو هیوادوالو ته رسیږي او د هغوی په ژوند کې مثبت بدلونونه راوستلی سي، د ملي ګټو په نوم یې پیژندلی سو. هر هیواد په کور دننه 100 او 1000 اختلافي نقاط لري او حتی په هر کور کې د وګړو ترمنځ کله ناکله کړپ او خړپ منځته راځي او دا کله هم د کلي د کوڅو تر حده رسیږي چې بیا پرې تربوران هم په کړس کړس خاندي او نوموړي کور ته د بدبختۍ او نورو ناوړه نسبتونو خطاب کوي. خو که سبا د همدې کور کوم زلموټی له کوم کلیوال سره کیوت، نو د همدې کورنۍ غړی به خپل داخلي ګډوډۍ کې که هر څومره هم لوړه وي له ذهنه باسي او د خپل ورور، زوی او تربور د تورې رحم ته به یې نه پرېږدي.
کټ مټ همداسې رواج د هیوادونو په وګړو کې هم دی. د بیلګې په توګه د جنوبي ګاونډي پاکستان نوم که واخلو، هلته په لسګونو احزاب، سیاسي او فکري ډلې او نور بلا او بتر شتون لري او په خپل منځ کې هم د یو بل وینو ته تږي ناست دي. خو که موږ وګورو چې پر وړاندې یو خبره وکړو، لومړی هغه زموږ همژبي منځوریان راوړاندې کیږي او زموږ پر وړاندې د پنجابي مخې ته ځان غورځوي. دا ځکه چې له هغوی سره په ملي مسایلو کې شراکت لري، حتی خپل بېدینه جماعت تر عالم غوره بولي. هلته بیا ژبه او توکم هیروي، یوازې د خپل هیواد د ملي ګټو ننګه د ځان فرض بولي. که همداسې وګورو، محسن داوړ تر ډیره د امرالله صالح ملاتړ کوي، ځکه چې د امرالله صالح او محسن داوړ کومه فیصله چې ده، کوم یو عمل چې ده، هغه دواړه د افغانستان پر ضد دي او د پاکستان د ملي ګټو لپاره دي. بالمقابل که موږ هر وخت د ملګرایي د نورو د ګټو قرباني کړو، هر وخت مو خپله خاوره، کلتور او ارزښتونه د نورو له ګټو ځار کړي وي او هر وخت مو له پردیو د منع، قلیل او ذلیل تمه کړې وي. لرې تنزو همدا تېرو 3 انقلابونو کې یادونه کوو چې وړمه ورځ مو د شاه شجاع د انګریزي ښکېلاک په ننګه د خپل افغان پر وړاندې توره تړلې وه. پرون مو بیا کارمل، ترک، حفیظ، امین، نجیب وار په وار د شرقیانو د خپلو ګټو لپاره استعمالوه. هغوی د شرق ګټو لپاره خپل افغانان وژل او شرقیان یې پرې خوشحالول. نن چې هیواد کې هر خوا امن ده، هیواد په کنټرول کې ده او لا هم ځینې زیره خواره شتون لري چې کله د ایراني اخوندانو اخترونو ته لاسونه پړکوي، کله هم نورو ګاونډیانو لخوا افغان ضد مقاومتیانو تمویل ته اتڼونه کوي او کله هم د امریکا او نورو هیوادونو د اوسني نظام پر وړاندې د منفي کړنو ته توجیهات لټوي. په دې اړه غواړو یو څو خبرې وکړو. سمه، د افغانستان کې د خلکو له ملاتړ پرته هیڅ نظام پایښت نه دی موندلی. نو له همدې شرخوښو مې پوښتنه دا ده چې آیا له لسیزو داخلي جنجالونو څخه نور هم ستړي یاست؟ آیا لا هم خپل کور د آبادۍ فکر سر ته نه ده درغلی؟ ولې په خپل کور کې د 40 کلنې انقلاب پای ته رسېدلی اور بیرته را تازه کولو ته لیواله یاستئ؟ ولې په دې کور کې د کوچني اختلاف له امله ټول کور نړوئ او د کور دغه کوچنی اختلاف د کوڅې او ښار تر حده راوباسئ؟ پر دغو مخالفینو غږ کوو چې د خدای لپاره د بېځایه حسد او سټیج څخه نور راښکته شئ. که اوسني نظام ننګه نه کوي، نو حد اقل دومره هم بې غیرته کېږه مه چې په ملي مسایلو چې هغه د افغانستان اوبه او خاوره دي، د پردیو د داعیې ننګه وکړئ او د خپل افغانانو د ملي منافعو پر وړاندې د هغوی ملاتړ وکړئ. صحیح ده، اوسنی نظام به ځینې نیمګړتیاوې هم ولري. خدای جل جلاله شته ده چې د نړیوالو بندیزونو تر سوري لاندې اوس هم کوم اقتصادي پرمختګونه، د فوز کوم ترتیب، همدا ډول کوم نورې ادارې چې په کوم ډول روانې دي، داسې دي چې د یو معجزې په شکل پورته روانې دي. د افغانستان اقتصاد الحمدلله اوس په ډیر ښه حالات کې روان ده. که چیرې د افغانستان اقتصاد په همداسې حالات کې روان وي، نو انشاءالله ژر ده چې افغانستان به په خپل ځان بسیا شي. که تیر جمهوریت ته وګورو، خو ډالر له خارج نه ورته راتلل او بیرته یې مصرفول. کله چې دغه ډالر ودرېده، د افغانستان ټول اقتصاد په یو ورځ کې ړنګ شو.